هلمند کې د 7 ډوله واکسینونو د چټک کمپاین لړۍ پیل شوه. د هلمند د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نقیب الله فاتح وایي په ټول هلمند کې د 7 بېلابېلو ډولو واکسینو تطبیق لړۍ را پیل شوې ده. نوموړي زیاته کړه زموږ غوښتنه د واکسین تطبیق کوونکو څخه دا ده چې دا پروسه په پوره شفاف او دقیق ډول ترسره کړي تر څو د ضرورت پر اساس په ټولو سیمو کې واکسین تطبیق کړل شي. همداراز نوموړي وویل چې د عامه روغتیا ریاست او اړوند ټول کارکوونکي به د واکسین تطبیق په دې پروسه کې خپل همکاري ونه سپموي بلکې لا زیاته همکاري به وکړي. دا عمومي په کال کې یو ځل تطبیق کیږي چې په 3 مرحلو کې دی. یو اوله مرحله شروع ده 3 ورځې وخت ونیسي، دویمه مرحله بیا په 2 میاشتو کې 3 ورځې ونیسي، دریمه مرحله بیا په 3 میاشتو کې 3 ورځې وخت نیسي چې دا د هلمند لپاره یو مفید پروګرام دی د امراض وقایې په اړه باندې ډېر یو ښه د هلمند د ماشومانو او خویندو لپاره ډېر ښه مثبت پروګرام دی چې د دې هغه استخدام او ټریننګونه او ورکشنونه ټول تېر شوي دي. اوس عملاً موږ په ساحه کې کار شروع کړی، انشاءالله په 10 ورځو کې به دا موږ تطبیق کړو. د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر محمد الله زاهد وایي د چټک واکسین دا پروسه به د 290 ټیمو له لارې تطبیق کړل شي چې په دغه ټیمو کې د میرمنو ټیمونه هم شته چې دا میرمنې به په کورونو کې میرمنو ته واکسین ورکړي. د مرکز لښکرګاه په شمول د هلمند په 19 ولسوالۍ کې تطبیق کیږي د 290 ټیمو په واسطه باندې چې د ټیم په تشکیل کې ما مخکې یادونه وکړل چې زنانه هم شامل دي. په دې کې تقریبا 7 ډوله واکسینونه د مختلفو امراض په مقابل کې موږ تطبیق کوو. دا زموږ د هغه روټین واکسینونه چې موږ په کلینیکو کې تطبیق کوو د هغه یوه برخه ده چې د 10 ورځو په جریان کې چې نن د اګست لومړۍ نیټه ده تر 10 ورځو په ټول هلمند کې ادامه ولري. همداراز نوموړي زیاته کړه دا واکسین به په 3 میاشتو او 3 مرحلو کې بشپړ شي چې هر مرحله به 10 ورځې وخت ونیسي. د ده په خبره د هلمند ټول نفوس 3.9 میلیونه اټکل شوی دی چې په یاد نفوس کې به 60% میرمنو او 60% ماشومان ته دا واکسین ورکول شي. د هلمند اوسیدونکي د پیل شوي وقایوي واکسین د تطبیق د پیل څخه خوښي ښیي او دا ډول واکسینونه د ماشومانو او میرمنو د روغتیا لپاره ګټور بولي. زما نوم مولوي محمد حنیف د دغه شهرک د جامع ملا انو خلکو ته دا توصیه یا دا توصیه ده چې دوی باید خپل ماشومان پر وخت باندې کم د واکسین ټیم چې راځي هغو ته پر وخت باندې راولي او پر وخت یې ورته حاضر کړي او د دې فایدې خو نو دا د پاینده کې د هر هغه ماشوم چې په دغه عمر کې د دې ژوند وژغورل شي یا د دې هغه د صحت غم وخوړل شي نو دا به تر پایه پورې انشاءالله دغه فعاله او جسم بیا سالم او صحي پاتې شي. تر کورو پورې راځي او موږ تاسو باید دا وکړو چې د دغه واکسین لپاره ماشومان راوباسو. دا هر وخت نسه مثلا په میاشت کې په 2 کې یو پلا راځي نو موږ تاسو باید دا وکړو چې ماشومان پرې نه راځي ځکه موږ تاسو تر کوره پورې راځي باید موږ تاسو خامخا ماشومان ته راولو او دا چې دی د ډېرو دواو دپاره دی. اکثره وخت زموږ تاسو ماشومان په دغه مریضان سي یا شر دا ونیسي چې موږ واکسین نه کړو که چیرې موږ دی پیدا سو واکسین چې راځي میاشت پر میاشت باید موږ دته واکسین ورکړو انشاءالله بیا به مریضي او مشکلاتو دا نه وي. هغه وخت مشکلات رامنځته کېږي چې کله موږ واکسین نه ورکړو پرېږدو یا دی بیدی یا څنګه یې نه ورباسو بیا مشکل خامخا جوړېږي. باید ویل شي چې د چټک واکسین پروسه په کال کې یو ځل ترسره کیږي او د ضرورت وړ ماشومان او میرمنو ته ورکول کیږي.